د چنار رادیو ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو د خپرونې دغه شیبه د ګران شاعر ورور جمال ناصر اصولي په یو ښکلي غزل رنګینوو هیله ده چې خوښ مو شي. کاش کې زه د بډۍ ټال وای پاس په غرونو ښکارېدلی، کاش کې زه پښتون پګړی وای په دارونو ښکارېدلی، کاش کې زه د بډۍ ټال وای پاس په غرونو ښکارېدلی، کاش کې زه پښتون پګړی وای په دارونو ښکارېدلی. کاش کې توره شپه دوزخ وای، کاش کې اور وای مستېدلی، بیا د ښکلي شان رڼا وای په خوندونو ښکارېدلی. کاش کې توره شپه دوزخ وای، کاش کې اور وای مستېدلی، بیا د ښکلي شان رڼا وای په خوندونو ښکارېدلی. یا د علم وای د کفر، یا د کفر زلزله وای، بیا د توره هدیره وای په قبرونو ښکارېدلی. یا مرید د پیغمبر وای ښکلی تخت د سلیمان وای، یا مرید د پیغمبر وای ښکلی تخت د سلیمان وای، بیا فرید وای احمد خان وای په لکونو ښکارېدلی. خو چې نه وای پښتنو کې نه مې دین نه مې مذهب وای، خو چې نه وای پښتنو کې نه مې دین نه مې مذهب وای، بس یو بوټی د صحرا وای په رنګونو ښکارېدلی. یا د نر غوندې شاعر وای په رباب راتاوېدلی، یا د نر غوندې شاعر وای په رباب راتاوېدلی، بیا تاریخ د پښتنو وای په مرګونو ښکارېدلی. او د هوسۍ په شان اصیل وای د توتی په شان ګویا وای، د هوسۍ په شان اصیل وای د توتی په شان ګویا وای، اتفاق وای پښتنو کې په بریتونو ښکارېدلی. هغه تخت وای هغه توره هغه ننګ وای، هغه تخت وای هغه توره هغه ننګ وای، بیا ډیلي کې احمد شاه وای په پوځونو ښکارېدلی. او پرختیا که یو افغان وای یا بربنده افغانی وای، پرختیا که یو افغان وای یا بربنده افغانی وای، اصولي د دار پښتو به په دارونو ښکارېدلی، اصولي د دار پښتو به په دارونو ښکارېدلی.